هلکه لاټینه ته خو جاړې 2022 نوی کال راغی خلک خوشحالیانې منوي او ته جاړې توتي ګله خلک نوی کال منوي ماته هم پته ده خو دا سوچ نه کوي چې زموږ په زندګۍ کې یو کال کم شو. ټولو مینوالو ته زما د درخواست دی چې نن شپه ډولکو په بازارونو په بیټکونو مه تېروئ. نن شپه چې کومه ده هغه په عبادت کې تېره کړئ، نوی کال آغاز وکړئ او د الله نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ.